له هر څه نه مخکې خپلو ځوانو اتلانو ته چې د نړیوال جام تر سیمې فاینله پورې افغان لوبډله ورسوله، ښه وځلېدل، په ویاړ افتخار افغانستان ته راوړل. ټولو ته یې مبارکي وایم. په نن سبا شرایطو کې د نړیوال جام د 19 کلونو تر سیمې فاینل رسېدل داسې وړه خبره نه ده. یو ځل بیا د ځان په شمول د خپلې ادارې په شمول ټولو ولس ته مبارکي وایم، خپلو اتلانو ته، ځوان اتلانو ته، ځوانو لوبغاړو ته چې ښه راتلونکی لري، دوی ته یې مبارکي وایم. نور که کومه پوښتنه یې د دې سفر په بابت باندې لوبغاړو نه، کوچز نه، د ټیم له کپتان نه، دوی تاسو په خدمت کې دي. په پیل کې بعد لوبډلې د کوچینګ سټاف ممبرز چې دلته موږ سره ناست دي، اول ایمل ترکی د ټیم منیجر دی، ورپسې کرامالدین کاکړ د ټیم بالینګ کوچ دی، تسکین محبوب تسکین کیپټن، فیصل خان اوپنر بیټسمین او نجیب افغان ویډیو انالیست. شیر افغان پڑے دواړه افغان دي. نو په پیل کې بعد د کوچینګ سټاف په استازولۍ هر څوک چې خپل نظر لري هغه به شریک کړي. کاکړ صاحب یا افغان صاحب تاسو نه یو نفر بیا دوی پوښتنه وکړي، تاسو باندې بیا ټول کولی شئ ځواب ورکړئ. نو کاکړ صاحب دوی کولی شي ډایرکټ پوښتنه وکړي. تاسو اول د لوبډلې سفر په اړه څه لرئ ځان سره داسې ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تاسو ته تاسو نه مننه چې دلته راغلئ او موږ سره دلته ګډون وکړو. لوبډلې د سفر د بریالي سفر په اړه باندې ټولو ته معلومات دي او ټولو په سکرین باندې ولیدل چې لوبډلې څه رقم لوبې وکړلې، چا سره لوبې وکړې. دا به ښکاره خبره چې ټولو ولس ته معلومات شته دی. د دغې لوبډلې جوړښت کې دغه لوبغاړي ناست دي، زموږ تر مخې او د کوچینګ سټاف هم ناست دی. ټولو ډېر زحمت ایستلی دی، لوبغاړو ټولو ډېر زحمت، ځکه پریکټیکل خلک دواړه خو د دې تر شا چې کوم کوچینګ سټاف او اداره وه، منیجمنټ و، هغه یو پناه د پردې تر شا و. دغه خلکو چې کوم قربانیانې ورکړي دي او دغه لوبډلې تر دغه ځای رسول، نو شاته ډېر کار وکړ. کرکټ بورډ نه مننه کوو چې د تېر 2 کلونو راهیسې ووایم چې په دغه لوبډله باندې کار روان و، کیمپونه، هره غوښتنه چې کوچینګ سټاف لوبډلې هغه کوم ضرورتونه وو هغه یې غوښتنه یې کړې ده، دې ورته نه دي ویلي. خورا زړې ورته ویلي دي چې صحیح ده تاسو مخکې لاړ شئ. نو لوبډله ماشاءالله هلکان داسې یو لوبغاړي پکې دي چې تاسو خپله په سکرین هم ولیدل او انشاءالله افغانستان راتلونکي لوبغاړي دي او د انډر 19 لیول یو ډیولپمنټ سټیج دی. زه یم اچیومنټس به پکې یم، صحیح ښه خبره چې اچیومنټس پکې خو یو ډیولپمنټ سټیج دی چې د دې پروجیکټ نه تا ته یو 3 یا 4 لوبغاړي نیشنل ټیم ته راشي، دا یو بریالی سفر دی. داسې که موږ 19 کلن لوبډلې لوبغاړي وګورو، هغه هم هغه د ملي ټیم کې ټول لوبېږي. انشاءالله په دغه لوبډله کې هم لوبغاړي زه وایم چې ټول لوبغاړي داسې دي چې یعنې یو بل نه ښه دي. نو یو بریالی سفر و د افغانستان 19 کلن لوبډلې لپاره. زه دا ټول کریډټ دغه لوبغاړو ته ورکوم چې د خپلې هلې ځلې وکړلې او بیا کوچینګ سټاف ته ورکوم، ادارې ته دې کریډټ ورکوم. کاکړ صاحب تاسو ورېږئ ډېر محبوب صاحب د لوبډلې په اړه کې بریفینګ ورکړی او محبوب صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو ټولو راغلو خبریالانو څخه او مېلمانو څخه ډېره مننه. واقعاً چې ډېر بریالی سفر و، په دې کې موږ ډېر زیاتې لاسته راوړنې ولرلې. مخکې افغانستان موږ په ټولې خبرې کې ورکړې، خو زه به صرف دومره ووایم چې ماشاءالله لوبغاړو ډېره زیاته خپل محنت پورې وکړ، څومره چې کېده هغې نه موږ ډېر زیات محنت وکړ. بس سیمې فاینل پورې مو راتګ ډېره غټه خبره ده، ځکه چې موږ داسې یو ځای ته کوالیفای راونډ ته تللي وو. نو کوالیفای راونډ نه موږ بېرته ډېر ښه کمبیک وکړ، سیمې فاینل پورې راغلو. بیا خاص کر کوم کوچینګ سټاف او منیجمنټ سټاف دې نه ډېره زیاته مننه، ځکه چې موږ ډېر زیات کار وکړو، هغه د بیټینګ برخه یې، بالینګ برخه یې، فیلډینګ برخه یې او خاص کر منیجمنټ چې موږ کوم څه ته ضرورت و هغې نه موږ ته زیات شیان راکړي دي. او بیا خاص کر کرکټ بورډ ډېره مننه چې موږ کوم څه غوښتنه نه کړې، موږ ته یې نه دي ویلي. موږ ته په هغه نه څومره ټایم چې موږ ته په کار وو هغې نه موږ ته مخته رسولي دي.
نو واقعا ډېر بریالی سفر و او د سیمي فاینل مو وړي کې خبره نه ده چې سیمي فاینل ته پرې راوړو، خو بس موږ خپل محنت پرې وکړله، دا به مو قسمت وي چې سیمي فاینل موږ وبایلو. بس پوښتنو ته راځو، خو په دې هیله چې پوښتنې مو صرف دې موضوع په اړه وي او که لنډې مطرح کړي، ځکه چې ابوبکر هر چا چې پوښتنه کړې نفر مشخص کړی پوښتنه مطرح کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ابوبکر صدیق یم د ECN څخه. زما پوښتنه به له لوبډل مشر محبوب څخه وي، دغه وروستي سفر ته چېرته راشو، پیل یې وکړو په اسیا جام کې او درې اړخیزه سیریز کې، له پرله پسې ماتې وروسته موږ یوه اونۍ د نړیوال جام لپاره لرله. په د یوه اونۍ کې داسې کوم بنسټیز بدلون راغی دغه لوبډلې سره څه وشو چې بېرته په نړیوال جام کې پاسېده او نتیجه یې ډېره مثبته وه؟ لوبډله خو داسې یوه لوبډله ده چې په ایشیا کپ کې موږ ایشیا کپ کې موږ د سیمي فاینل او فاینل پورې تللی شو، خو بل وخت زه به دا ووایم چې کرکټ دا شیان پکې راځي. موږ که چېرته ایشیا کپ کې کومې لوبې کړې دي یا سیریز کې موږ داسې لوبې نه دي کړې چې موږ هغه نه یو ټیم په یو سایډ باندې ګټلي دي. که موږ ایشیا کپ کې میچونه بللي دي، موږ په خري ور کې پوره کړی ده، 2 بالا 3 بالا پاتې شوي یا په یو وکټ باندې. نو ټیم سره مخکې ډېر زیات کار شوی، خو کله کله 19 بس یو لوبډله ده چې کله کله یو لوبډله خامخا غورځي، کرکټ دا شیان پکې راځي. خو موږ د هر میچ د بایلنو نه وروسته موږ بېرته سټرونګ کمپلیټ کړی ده چې څومره ښه کولی شو ښه وکړو. نو موږ ایشیا کپ چې کله وکړو، کومې ماتې موږ چې وخوړې هغې نه موږ څه ډېر څه زده کړل، که بعضې بیټینګ برخه وه، بعضې پارټنرشیپونه نه کېدل، نو هغې باندې موږ سره یو هفته یو نیم هفته سیشنې وي، کوچ ډېر زیات کار وکړو، همغه وجه وه چې موږ بېرته ښه کمېږو. بله پوښتنه نصرت صاحب. نصرت الله نصرت کرکټ نه یو پوښتنه مې د فیصل نه ده او دوه هم محبوب ته دي. لومړی مې فیصل نه وکړم. فیصل ماشاءالله زبردست سلیزې لګیا دي او له څه وخت نه چې تاسو شروع یې موږ ستاسو د سلیزو ستاینه کوو، ډېر خلک یې کله چې سلیزه وشي له هغې وروسته نه پوهېږم چې له خپلې هغه وکټه چې ستاسو له سلیزې وړاندې څومره تاسو ته ارزښت وي، هغه ارزښت یې درته وروسته وي، ډېر زر بیا له لاسه ورکوئ. فکر نه کوئ چې که لوبه تاسو فینش کړئ ډېره به منظمه اوسېږي. او دوه پوښتنې مې له محبوب تسکین نه دي، کوم اپروچ سره چې تاسو په دغه نړیوال جام کې لوبېدئ، لومړی به مو ډېر زیات بالونه ډاټ کول، ښه ډول ټاپ ارډر مو بالونه ډاټ کول، وروستۍ کې به مو بیا فینش ته لاړل او خوی بختانه به وایي چې عزیز دا رول ډېر ښه ادا کړو، په ډېر ښه شکل سره فینش کولو. دا کوم اپروچ که په دې اړه لږ معلومات راکړئ. یو بله چې په هند سفر کې په وروستیو لوبو کې سلام ډېر ښه لګي، که څه هم موږ ته لږ ډېر جزیات راغلی و چې لږ انفټ، خو وروسته موږ په دې هم پوه شو چې پوره فټ و، خو بیا هم تاسو ته په نړیوال جام کې موقع ورنه کړه. هغه مایک دې طرف ته شي نه، هغه واړه مایکونه چې زموږ راځي صحیح واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د منیجمنټ نه د خپل سپورټینګ سټاف نه ډېره زیاته مننه، خاص کر د هیډ کوچ نه او د بیټینګ کوچ نه چې چېرته ما پرفارمنس نه کوم، نو په هماغه ټایم کې زه ډېر زیات تشویق کولم. واقعا که چېرته په ما سره که سینچریانې وهلې یم، خو ما به کوشش دا کوه چې ټیم دپاره لږ نور هم څه وکړم، خو لږ د رنزونو دپاره تلم، نو په دې خاطر باندې لږ وکټه زر رانه کړه. زه خپل د بیټینګ جواب درکړم چې ما ولې داسې کولي. نو زه خو همیشه ما دا کوشش چې ټیم ته کوم وخت کې ضرورت دی زه هماغسې بیټینګ وکړم د یو کپټن یو د لوبغاړي په حیثیت. کله به چې موږ وکټې زیات لاړلې، نو ما ته به چې کوم کوچ کوم پلان راکړ، نو هماغه پلان سره به زه ځم چې ته صرف وکټ باندې سټې وکړه او ځان سره لوبه وچلوه. نو کله چې زه په وکټ باندې ټایم تېر کړم، نو خامخا خرید کې خو بیا ما سره به وکټ هم وي او زه به سیټ شوی وم او ما ته پکار وه چې زه هماغسې بیټینګ وکړم. البته ما د ټول ټیم اپروچ کولو چې څه ډول لوبېده که نه، یو فیصل که او عزیز مې خیال پرې متثنا کې نور سټرایکر موږ ته معلومېده چې څومره ټیټ وو، یعنې تاسو وروستیو ته لوبه وړله وروسته مو بیا فینش کولو، لکه هغه د اوسني عصر کرکټ همدغسې دی لکه څنګه چې تاسو په دغه بلکل داسې ده چې ون ډے 500 میچونه دي، نو که هر یو لوبغاړی هغه چې کله بیټینګ کوي د کوچ مطابق پلان سره ځي، که چېرې دا میچ یو پلان سره لاړ نه شي نو ته میچ نه شي کنټرولولی. نو که موږ ټاپ اډر که هر یو لوبغاړی کوم یو لوبغاړی چې کوم له اندازې سره لوبېده نو هماغه ته د کوچ پلان په هماغه مطابق باندې لوبه کوله.
نو خلیق کې هم معمولا خبره ده چې دا سره وکټ هم یې ولې هم کمي نو خامخا به تېز وي او د سلام مبارک کې اوس دا ووایم چې واقعا سلام ډېر ښه لګي او خو مونږ چې کله ټیم جوړولو نو مخالف ټیم ته به هم کتل او وکټ یې به هم کتلي او نو همدا مو هغه غوښتل چې څنګه مونږ یو ښه میچ وکړو خو 11 کسیزه لوبډله ورته جوړه کړو او کېدای شي کوچ به هم دې باره کې جوابداري کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سلام تاسو ټول ته شرف واسطه. سلام په اړه زه دا وایم سلام پیاوړی بالر دی او ډېر ښه استعداد لري او انشاءالله هغه د افغانستان آینده ده. ډېر ستونزه وه په فټنس کې چې هغه انجري شو بیا وروسته هغه دا و چې مثال د ریهیب لاندې و نو بېرته ژر موږ ونه کولی سوی چې هغه بېرته خپل ریډم ته راغلو ځکه په تېر سیریز کې هغه ډېر ښه بولینګ کړی او ډېر وکټ یې هم ترلاسه کړي وي نو ځکه دا مشکل و چې هغه بېرته خپل ریډم ته نه سوی راتللی نو ځکه هغه ته ډېره موقع ونه رسېدي نو ماشاءالله نور بالران هم ډېر ښه پرفورم وکړي او چې څه د ټیم ریکوایرمنټ شو په هماغه وخت هماغسې مشکل سلامونه ورکړو د دې بریالي سفر مبارکي درته وایم. الحمد لله څخه د کوټ سټ کو ګور د افغان ملت کلنې لوبډلې تر ټولو هغه مهم پوینټ دی چې ملي لوبډلې والي لوبډلې ته لوبغاړي آماده کړي ته کورنۍ کرکټ کې بیا ولوبېږي بیا لیګ لوبډلې ته او ملي لوبډلې ته راسي. په دې 11 کلن لوبډلې کې کوم داسې لوبغاړي وو چې موږ کولی شو په راتلونکي کې لیګ لوبډلې ته ملي لوبډلې ته ورکړو او تاسو پرې ډاډه یاست؟ ماشاءالله تاسو کوم دي ټولو لوبغاړي په دې دومره غټ پلیټفارم کې پرفورم وکړي دا معلومه خبره ده چې د دې بینچ څخه فاست بالران هم راځي ملي ټیم او غالب لوبډلې ته او بیټسمینان هم هر هغه لوبغاړي چې ځلېدلي دي هغه به ډېر ژر تاسې وویني چې هغه په دې نیشنل ټیم به ډېر ژر ریپرزنټ کړي او د دې تر څنګ دا ټوله لوبغاړي چې دي دا بااستعداده لوبغاړي ټوله ټیلنټ لري انشاءالله هر یو چې کوشش کوي همداسې به مخته ځي. څو نومونه خو یادولی نه شي تاسو ډېر پرې ډاډه یاست؟ دا تاسو ته معلومه ده چې کوم لوبغاړو پرفورم کړی دی او ټوله ما د ټول مخکې چې دا ټوله ټیلنټډ لوبغاړي زما پوښتنه به له نصرت نورستاني څخه وي. نورستاني لومړی ډېر درته مبارک وي په داسې نړیوال جام کې تقریبا له اوسه په ټاپ کې یاستئ په وکټو کې بېلابېلو کنډیشنو کې ولوبېدئ تقریبا لوبې په نیمیبیا او په زیمبابوې دواړو کې ترسره شوې څنګه مو وکولی شوئ چې په بېلابېلو کنډیشنونو او پیچونو سره ځان عیار کړئ؟ پښتنې پای ته رسېدلي ډېر ناوخته هم دی نو نن غونډه همدې دې کې پای ته رسوو تاسو سره ډېر